مور مې ویل وی بوجه وړه راوړه. زه اوس وتلم کار په چی باندې نور پلار جار شي یو روپۍ را سره نشته. السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، الله مو خوشاله او آباد لره. په دغه نوي نظام کې اول ځل د چې یو فامیل ته راغلی د مشکلاتو ځان خبرو. بابا د ډېر په بدو شرایطو کې وخت تېروي چې کوم ځای کې درېږي هلته مو پیدا نه کړو. کور ادرس مو واسطه کور ته یې راولو. امید لرم چې بابا کور کې وي خبرې ورسره کوو. اها دغه دی تیار راووت، قسمت مو ښه دی. حاجي صاحب ستړی مه سي، دقه خواته د هغه ودروه. السلام علیکم. السلام څه حال دی؟ ښه یاستې؟ په خیر یې؟ جوړ څنګه یې؟ شکر ده. تقریبا پلار مور مې ویل وی بوجه وړه راوړه. زه اوس وتلم کار په چی باندې نور پلار جار شي یو روپۍ را سره نشته. څنګه څه شی په کار و؟ وړه وی بوجه وړه. نو دا د یو فرمایش په دې کراچۍ باندې وړو سیستم څنګه 2000 افغانۍ 1950 افغانۍ بس کاروبار نشته ده او بس زو کار ته 10 روپۍ 10 روپۍ نه رښتیا ته خو لکه چې اوسه پورې ویده وې خان یې ته ولې 12 بجې ته اوس راوځې؟ نه راغلی وم راغلم بس څو ډوډۍ مې راوړې 5 ډوډۍ مې راوړې اوس بیا وځم خدای ته کار ته سهار کار ته تلم هو کار تلم اوس بیا روان یم څو بچدار کور ته ډوډۍ راوړې څو ډوډۍ راوړې 5 ډوډۍ مې راوړې او څو فامیل مو څونه 10 نفره فامیل دی نشته کار غریبي نشته ده بس لاړم بس یو 100 روپۍ مې کار وکړ یو 500 روپۍ هغه 5 ډوډۍ شوې هغه مې راوړل کور ته. اوس 12 بجې تا ډوډۍ خوړلې؟ ډوډۍ مې نه ده خوړلې نه ډوډۍ مې نه خوړلې. چېرته ځې هوټل ته ځې؟ نه ځم بس کار ته غریبي ته ځم څنګه بچدار یم که نه. په هر صورت دا 10 نفره دا ټول دی کراچۍ ته ناست دي؟ بس همدغه کراچۍ خدای لیته د کراچۍ ته ولاړ دا د مشر زوی دی؟ دا مشر دی. دی څه کار کوي؟ دا بوټ پالشي کوي. ته بوټ پالشي کوې؟ بوټ پالشي کوم. نن څنګه نه یې تللی ته؟ ته هم پاتې نن؟ ها اوس د ورځې څومره ګټې؟ هغه هم 10 روپۍ 10 روپۍ کار کوم هغه هم ډوډۍ راوړم کور ته. ته هم ډوډۍ راوړې؟ خیر په هر صورت تره موږ راغلي چې تا ته داسې یو کار جوړ کړو ځکه چون سپین ږیری په دغه حالاتو کې تګ ګرځېدل دا مشکل دی. داسې یو کار چې ته سهار ووځې او کار دې وي په ډېر اسانۍ سره مطلب یو څه وګټې راوړې څه کولی شي؟ زه خپله خو اشپزم یم. ښه ډېر ښه. نو داسې یو کراچۍ راته یو مسلمان پرې کومک راسره وکړي دیګی ګاز قاشوغې قاپونه چې دغه څو راسره مرسته وکړي او بس دغه کراچۍ باندې وریجې پخې کړم وباسم بازار ته. مطلب کور کې وریجې پخې کې دیګ په کراچۍ کې د اوسې چېرته مکتب مخې چېرته مثال یو اداره وي هغې مخته مطلب مامورین یا محصلین یا متعلمین راوځي یا عام خلک غرمې وخت کې بس دا زه فروش وکړم بس خرڅ یې کړم رزق د خپل بچیانو ته پیدا کړم. بهترینه نظر در سره دی. ښه دوستان دا دومره شی نه غواړي انشاءالله دا به ورته جوړو البته ستاسو په مرسته دا به جاري صدقه تر څو پورې د حاجي بابا په کور کښېني او ته مړی روزي ډېره په اسانۍ سره لاسته راوړي پیدا یې کړي البته. نو دعا خو به ته هم کوې فامیل ولې نه ټولو ته به دعا کوم څو چې مونږ سره مرسته کوي هغه سره الله تعالی مرسته وکړي الله دې ورته نور ورکړي او الله تعالی ورته اجرونه ورکړي. عزتمن شي. نو دوستانو که غواړئ دغسې فامیلونه کورنۍ په خپو ودرېږي او آینده کې چاته لاس ونه نیسي احتیاج نیسي او مونږ کوشش هم دا کوو چې داسې خلک په خپو ودرو او د در څو پورې نورو خلکو سره مرسته وکړي. نو که چېرته مرسته کول غواړئ آنلاین لینکونه واتساپ نمبر رابطه راسره وکړئ انشاءالله بل ځل چې راځو دلته به کراچۍ دیګ ګاز ډبه ګاز وریجې هغه مسالې قاپونه قاشوغې هر څه به انشاءالله راځو پوره ودان او که د الله رضا وي د الله او دوستانو په مرسته انشاءالله. ډېره مننه حاجي ډېره مننه تاسو ډېره مننه الله مو عزت وکړه موږ نور څه خدمت الله آباد لره پوره ودان زویم لوی. ته هم بیا خوشحالېږې لکه او ماما ماما یې جاري. السلام علیکم ورحمت الله. او رښتیا مرسته نه کوي ویډیو سره شریک کړئ. غریبۍ ژوندون مې خدایه په سلګو سلګو کې تېر شو په ارمان کې تېر شو په غمو کې تېر شو غریب